هر کور مکتب د نون زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون 18 لوسته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د دوه رقمي عددونو سره د یو رقمي عددونو داسې جمع کول دي چې حاصل ولري. ګرانو زده کوونکو، نن به موږ د جمع په اړه یو نوی درس زده کړو. موږ به زده کړو چې څنګه دوه رقمي عددونه د یو رقمي عددونو سره جمع کړو. راځئ چې د یو مثال په حل کولو سره خپل درس را پیل کړو. دلته به موږ په یو مثال کې 23 او 8 له یو بل سره جمع کړو. راځئ زده کوونکو چې عددونه وویشو. 23 دوه رقمي عدد دی او 8 یو رقمي عدد دی. دا چې عددونه مو وویشل، اوس راځو عددونه په عمودي طریقه په منظم ډول تر یو بل لاندې د یویز او لسیز خانو په پام کې نیولو سره لیکو. عددونه مو منظم ولیکل. اوس له راسته خوا څخه یویز او یویز یعنی 3 او 8 جمع کوو. 3 او 8 11 کیږي. اوس تر ټولو مهم ځای دا دی چې که یویز عددونه جمع کړل سي او حاصل یې 10 یا تر 10 لوړ عدد سي، نو څنګه یې باید ولیکو؟ ګرانو زده کوونکو، لکه په دې مثال کې چې د یویزو حاصل 11 دی، نو د جمع قانون دا دی چې باید د 11 عدد اول رقم یعنی یو ولیکل سي او دوهم رقم یې چې هغه هم یو دی د لسیز خانې د لومړي عدد پر سر د حاصل په ډول ولیکل سي. موږ به یو ولیکو او د 11 دوهم رقم چې هغه هم یو دی د لسیز خانې د لومړي عدد یعنی 2 پر سر د حاصل په توګه ولیکو. اوس نو راځو لسیز خانې جمع کوو. د لومړي عدد په لسیز خانه کې 2 لیکل سوي دي او د دوهم عدد د لسیز په خانه کې کوم عدد نه لرو، ځکه چې دوهم عدد یو رقمي دی او موږ زده کړي و چې یو رقمي عدد هر وخت یویز وي. نو اوس راځو د لسیز خانې سره هغه عدد جمع کوو چې پر سر مو یې د حاصل په ډول لیکلی وو. ستاسې هغه عدد په یاد دی چې څه وو؟ اتل وایي هغه عدد یو وو. آفرین. اوس به 2 او 1 سره جمع کړو او حاصل به یې لاندې ولیکو چې 3 کیږي. دا دی اوس نو زموږ استاسې سوال حل سو او زموږ جواب دی 21. ګرانو زده کوونکو، دا و د حاصل لرونکو یو رقمي او 2 رقمي عددونو د جمع کولو اسانه طریقه. په راتلونکي درس کې به د 2 رقمي عددونو جمع کول د 2 رقمي عددونو سره چې حاصل ولري زده کړو. په مخه مو ښه.